بشپړ خبرونه. په لغمان ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې 60 تنه مړه او 33 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د لغمان ځایي مسؤلین وایي دا پیښه نن سهار شوې او ټول سپاره کسان مړه او ټپیان شوي چې د یوې کورنۍ غړي وو. د دوی په وینا ټپیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته لیږدول شوي او د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک راپور شوی دی. په لغمان ولایت کې یوه مرګونې ترافیکي پیښه. په لغمان ولایت کې د یوه موټر د نسکورېدو په پایله کې 60 تنه مړه او 33 تنه نور هم ټپیان شوي دي. ځایي مسؤلین وایي دا پیښه نن سهار شوې او د قربانیانو ترمنځ ښځې او ماشومان هم شامل دي. 10 تنه ماشومان او همدارنګه 3 تنه نارینه او 15 تنه زنانه شامل دي او زخمیان د لغمان ولایت د ترافیکو مسؤلینو همدارنګه د مهاجرینو د کمیټې له لوري د ننګرهار بېلابېلو روغتونونو ته لیږل شوي او همدارنګه شهیدان هم د لغمان ولایت د رهبرۍ له لوري د دوی د هدایت په اساس باندې د مهاجرینو د کمیټې د مسؤلینو له لوري اړوندو ساحو ته د انتقال هغه پروسه روانه ده. مسؤلینو په وینا د دې پیښې ټپیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته لیږدول شوي او د هغوی د یو شمېر وضعیت هم نازک راپور شوی دی. نو ډاکټر صاحبان په خپل وخت باندې ورته د دې لپاره تاسو ولرله چې دوی ته مکمل ټول تطبیقات دوایي چاته سټي سکین ضرورت و چاته اپریشن ضرورت و ټول مریضان ته هغه تداوي وشوله او اوس پورې ډاکټر صاحبان لګیا دي خدمت کې لګیا دي. انشاءالله کوم امکانات چې موږ په لاس باندې وي هغه دوی په مخ کې دي لګیا یو انشاءالله د ټول مریضانو اوس پورې تداوي شوي. د دې پیښې د قربانیانو یو شمېر خپلوان وایي چې دوی کابل ته د تلو په حال کې وو چې دا پیښه شوې ده. موږ کابل ته تللو او کابل ته کم د کار هلکان چې وو ټول مړه شو. غریبۍ دپاره تللو هلته د رومیانو کار او د لو کار او د بل ټماټرو کار دا خپله غریبي م کوله او کابل ته تللو. دا ناوخته ماښام دې جنم کډه بار کړه او موټر لار کې یو ځای کې روان شو بیا چې لاړو نواباد ته وځي جلالاباد نه دی خوا هلته هم دمه وکړه روان شوی یم بیا موږ ولې ډېر یو دغه کې کوزېږو پورې سرخکانو پلسه هلته نه ورسېدلي یو د هرګزه مخکې سیټ کې مزه چې خبرېدم موټر دغه ته رسېدلی و ځمکې ته. له دې سره د اسلامي امارت بیان ذبیح الله مجاهد هم د کابل جلال آباد په لویه لار کې د دې مرګونې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته خپل تسلیت اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د عوامي ملي ګوند مشر د افغانستان په چارو کې په نه لاسوهنې ټینګار کوي. محمود خان هچکزی همداشان د افغانستان او پاکستان د خپلواکۍ او ازادۍ ته د درناوي ښودو غوښتنه کړې او ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه د یو بل لازم او ملزوم دي. ښاغلی هچکزی همداشان یو ځل بیا د خبرو اترو له لارې دواړو لورو ترمنځ د کړکېچونو پر هواري ټینګار کوي. د افغانستان په وړاندې د دې هیواد د سیاستونو اړوند د پاکستان د یو شمېر ګوندونو نیوکې لا هم پر خپل ځای دي. په تازګۍ سره د خیبر پښتونخوا عوامي ملي ګوند رئیس محمد خان هچکزي په خپل اکسپانه کې د افغانستان په چارو کې په نه لاسوهنې ټینګار کړی دی. ښاغلی هچکزي پاکستان افغانستان د یو بل لازم او ملزوم بولي او ویلي چې د یو بل ازادۍ او خپلواکۍ لپاره درناوی وشي. هغه همداشان د خبرو اترو له لارې د دواړو لورو ترمنځ د اوسنیو ستونزو پر هواري ټینګار کوي. اگر ما با پاکستان روابط که ایجاب میکنه مبنا بر حقوق متقابل احترام متقابل باز در اون صورت میتونه که به یک راه حل برسیم و بعد از او باز میتونه که هم در عرصه اقتصادی و سیاسی دیپلماسی باز منطقه رشد میکنه و بعد از رشدش صلح و ثبات در منطقه قایم میشود. یو شمېر کارپوهان هم کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلتیا او دوام د دوړ لورو په ګټه نه بولي او د خبرو اترو او جوړجاړي له لارې د ستونزو د هوارۍ غوښتنه کوي. هغه همداشان له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان په وړاندې له دوهګوني چلندونو لاس واخلي. ادامه چنین وضعیت که جانب سیاسی پاکستان در نظر گرفته شده به نفع افغانستان و پاکستان نبوده. علاوه بر برهم زدن مناسبات سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک و رفت آمد میان کشورها هر دو کشور تاثیرات بسیار منفی بر روابط اقتصادی و سیاسی کشور منطقه نیز داشته، صلح و ثبات منطقه را به خطر میاندازد. بهتر است تا حکومت پاکستان و نظامیگرانش سیاست‌های
دوگانه خود در قبال افغانستان را کنار گذاشته از راه صداقت و حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و میز مذاکرات صلح‌آمیز برگردند تا تمام مشکلات و پرابلم‌های میان افغانستان و پاکستان از راه صلح‌آمیز حل فصل گردد. نباید این دو کشور همسایه قربانی رقابت‌های کشورهای جهانی و منطقه شوند. برای حل تنش‌ها ایجاب می‌کند در سطوح بالای رهبری باید گفتگوها صورت بگیرد. یعنی تداوم این گفتگوها در نهایت روی یک راهکار مناسب تمرکز پیدا کند. لدې سره د اسلامي امارت چارواکو مخکې دې تل ویلي چې کابل د خبرو اترو او جوړجاړي له لارې د هر اسکال د هواري غوښتنه کوي او د متقابله درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي. اسلامي امارت د هیواد اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره له هڅو خبر ورکوي. د اسلامي امارت بیان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان تازه له جګړې وتلی او په دې موده کې د هیواد اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې ښه ګامونه اوچت شوي دي. ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې دمګړۍ له یو شمېر هیوادونو سره سوداګریزې لارې پرانیستل شوي، د پیسو ارزښت ساتل شوی او د ډېر شمېر وګړو لپاره د کار زمینه هم برابره شوې ده. د هیواد اقتصادي وضعیت له ښه کېدو د اسلامي امارت خوښبیني. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان له 40 کلونو جګړې وروسته تازه ارامتیا ته رسېدلی، له همدې کبله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. ښاغلی مجاهد بیا ټینګار کوي چې اسلامي امارت تر ډېره کچه توانېدلی د هیواد اقتصادی وضعیت ښه کړي. انشالله که افغانستان ما یادآوری کردم که در حالت پیشرفت است. افغانستان تانسته در سالیانی که گذشت در بخش صنعت پیشرفت داشته باشه. هزارها فابریکه نو ایجاد شد و زمینه کار برای مردم فراهم شد. در بخش تولیدات داخلی گام های مؤثری گذاشته شده. در بخش صادرات از افغانستان 2 برابر پیشرفت صورت گرفته. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې اسلامي امارت په دې موده کې د هیواد اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره له ډېریو هیوادونو سره سوداګریز ورونه پرانیستلي، د پیسو ارزښت یې ساتلی او د یو شمېر هیوادونو لپاره د کار زمینه هم برابره کړې ده. تورم اقتصادی کاهش پیدا کرده و در عموم افغانستان تانسته که ارزانی در کشور خود و ارزش پولی را هم حفظ بکنند. این خودش گام های مثبت و خوب است. هنوز هم افغانستان پروژه های بزرگ را زیر کار داره که اگر این پروژه ها تکمیل میشه افغانستان دارای یک بنیاد قوی اقتصادی میشه که از لحاظ برق، معادن، زراعت و بازسازی شهرها، سرک‌ها انشالله که به خود متکی خواهد شد و با امکانات داخلی افغانستان را آباد خواهد کردیم. تلاش میکنیم. په همدې حال کې شمېر اقتصادي کارپوهان د هیواد اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره لا ډېر کاري فرصتونه، د کورنیو تولیداتو څخه ملاتړ، د کورنیو بهرنیو پانګونو جذب، د بنسټیزو ځایونو پراختیا او د طبیعي سرچینو سم مدیریت مهم بولي. او سرمایه‌گذاری‌هایی که به صورت اشتراکی به صورت سرمایه‌گذاری مختلط در کشور صورت میگیره باعث رشد سریع اقتصادی انجام میشه، به خاطر که اینا بازارهای معین خارجی را خودشان مهیا میکنن و در پالوشام او تولیداتی که ما باید وارد بکنیم در حقیقت داخل خود کشور سرمایه گذاری میکنن. واقعا ما بخوایم که افغانستان پیشرفت کنن و اقتصادشان خوبتر شد باید اول جذب سرمایه گذاری داخلی صورت بگیرد. اول سرمایه گذاری داخلی باید افزایش یابد و بالای از این کار شود که چطور اینها سرمایه گذاری را ایجاد کنند. زمانی که سرمایه گذاری داخلی افزایش کند و رونق پیدا کند، هر چقدر اینها انکشاف میکند با مو اندازه سرمایه گذاری خارجی هم خواهان ازی هستند که بیان در افغانستان و سرمایه گذاری را انجام دهد. د سره اسلامي امارت چارواکي مخکې له دې تل ویلي چې د سترو اقتصادي پروژو په پلي کېدو د قانونو کیندلو د کورنیو او بهرنیو پانګونو جذب سره په هیواد کې د بېوزلۍ او وزګارتیا د کچې کمېدو اقتصادي وضعیت ښه کېدو په هڅه دی. د خبرونو دوام له یوې لنډې دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست.
د کندهار کروندګر سږکال د غنمو د پیداوارو له زیاتېدو خوښ دي. د دوی په وینا دوامداره ورښتونه او له آفات څخه د دوی د کروندو په امان پاتې کېدل د دوی ځمکې حاصلخیزه کړي دي. د کرنې ریاست مسؤلین هم زیاتوي چې د بېلابېلو معیاري غنمو کیمیاوي کودونو له ویش او د کرنې د امکاناتو برابرېدو سره د پیداوارو د زیاتېدو لپاره زمینه برابره شوې ده. د کندهار دامان ولسوالۍ هغه ځای چې له کلونو راهیسې غنم یې ځانګړی نوم لري. مناسب هوا او حاصل ورکوونکو ځمکو سږکال یې کښتونه ډېر کړي او کروندګر خوښۍ سره د غنمو حاصلاتو زیاتېدو څخه خبرې کوي. د کروندګرو په وینا پرله پسې ورښتونو او له طبیعي آفاتو څخه د کرکیلو په خوندي پاتې کېدو سره د سږکال حاصلات یې د پام وړ ډېر کړي دي. سږکال د کندهار د غنمو حاصلات ډېر برابر و. بارانونه و کاله بعد نو مرضونه شی هم نه و، ډېر برابر و. د کندهار څه غنم دي، دا مسپک غنم دي، مثال زردانه بولي کې زردانه بولي، دا غنم دي څه خوندور غنم دي. اورې دامان مثال ښه دغه کړی د سوزبر سږ د غنم. ورته مهال د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د بېلابېل ډوله معیاري غنمو کیمیاوي کود او د کرنیزو امکاناتو په ویشلو سره د لا ډېرو محصولاتو زیاتېدو لپاره به زمینه برابره شي. په کندهار کې د غنمو کرنه موږ اوس فعلا پر 98,302 هکټاره ځمکه باندې د غنمو کرنه کړې ده چې په تخمیني شکل باندې دغه تعداد دی. د دې څخه به د اټکل د مخې 3,09,000 تقریبا حاصلات ترلاسه شي چې موږ به هغه حاصلات ترلاسه کړو. د غنمو کرنه د امراضو له طریقه څخه او د کیفیت له لحاظ څخه ډېره ښه ده او په ډېر ښه شکل باندې مخته روانه ده او بزګران مو ډېر خوشحاله دي. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین دغه راز شمیر ورکوي چې دمګړی د دغه ولایت په 98,000 هکټار ځمکه کې غنم کرل شوي دي او وړاندوینه کیږي چې 309,000 ټنه محصول ترې راټول شي. د هرات ځایي مسؤلین د دې ولایت د جامع جومات د بیا رغونې د کار له 70 سلنه چارو له پرمختګ څخه خبر ورکوي. د مسؤلینو په وینا دمګړی د دې لرغوني ځای د بیا رغونې، فرشکارۍ او کاشیکارۍ پر سر کار روان دی. یو شمیر فرهنګیان هم په دې اند دي چې د دې جومات بیا رغونه له 900 کاله لرغونتوب سره د هرات د تاریخي پیژندنې په بیا ژوندي کېدو کې مهم رول لري. د هرات جامع جومات د نږدې 9 پیړیو د تاریخ او اسلامي تمدن یادګار شانداره ودانۍ چې د وخت په تیریدو او د طبیعي پیښو له امله په ځلونو زیانمنه شوې ده، خو هر ځل د خلکو په مینې او هڅو سره بیرته درېدلې او رغېدلې ده. اوس ځایي مسؤلین وایي د یاد تاریخي جومات د بیا رغونې چارې څه باندې 70 سلنې بشپړې شوې دي او په خښتو سره د فرشکارۍ او کاشیکارۍ چارې په چټکۍ سره روانې دي. چنان ترمیم شد حالا الحمدلله که 500 سال دیگه همه ترمیم از دوام میکنه انشالله. و این کارها کارهای ترمیماتی حدوداً 70 الی 75% پیش رفته و به شدت هم جریان دارد الحمدلله. در وقت زلزلات تقریبا 11 گلدسته مسجد جامع کلا ویران شده بود. الحمدلله حال تکمیل شده و بخش ترمیمات مسجد جامع 65% کارهای کشی از او تزیینات یا پیش رفته. یک مقدار دیگه بمونده که انشالله او هم رو دست میگیریم. و در قسمت تراشکاری مسجد جامع در حدود 75% کارهای پیش رفته. بخش لایه‌برداری باز او ترمیم خش داره، یعنی او نمیشه ما پیش بینی کنیم که چی مدت زمان خلاص میشه. دغه ستر جومات په 470 ګنبدو او 12 منارو سره په یو وخت کې د 150,000 لمونځ کوونکو د منلو ظرفیت لري. فرهنګ پال او هیوادوال هم د هغه د بیا رغونې د بهیر ګړندې کېدو غوښتونکي دي. از اون زمان فراز و نشیب‌های زیادی را داشته که در بعد از سال 29 هجری این بنای چوبینی داشته که تا که در اثر نازله که در تواریخ اینا آمده این آتش گرفت. و انشاءالله که ما بتونیم که بیشتر برای گردشگرا و برای توریستای دنیا و از هر جای دنیا که هستن بیان که از این آبادی تاریخی ما و شما که 5مین مسجد در دنیا هست بیایم دیدن بکنم و از این معماری هایی که در طول 900 سال در این مسجد شده دیدن بشه و برای خود همین ملت افغانستان مردم هرات ما و شما یک افتخار است که انشالله که از هر جا که بیاید کسی برای دیدن از این و
برای جاذبه های از این. و مسجد جامع شریف که هست تذکره ولایت هرات ما و شما، از هم افغانستان، نه از ما و شما، از همه تذکره ما هویت بعد همه ما چی کارکن مسجد جامع، چی بیرونی چی دولتی، هر کس هست سماعت کوشش خود در بالای مسجد جامع بزرگ شهر هرات استفاده کنه. د تاریخي روایتونو له مخې د هرات جامع جومات د بنسټ ډبره په لومړي ځل کابو 900 کاله وړاندې د سلطان غیاث الدین غوري له لوري کېښودل شوه او د تیموریانو په دوره کې یې نوی شان وموند. دمګړې پر جومات سربیره تاریخي مدرسه یې هم څه باندې 80 سلنه دا و د مهال خبری ټولګه او په پای کې هم د سبا حوالات واورئ. په الله مسپارم ښې شېبې ولرئ.